قوله ولا يتصور قوله دا قول د ماتن چې ولا يتصور دا قوله ضمیر ماتن تراجی ده نو شارح سوی کنه ای بالکن ہے ما تو ګوره تصور څه ته وایي تصور وایي حصول صورة الشيء في العقل حصول د صورت د شي په عقل کې متوجه شي ما چې ستا تصور کو کنه نو ستاغه صورت چې دی کنه حیوان ناطق مع تشخص دا زما په عقل کې حاصل شو کنه دې ته چی وایي تصور وایي حصول صورة الشيء في العقل او تصور بیا په څلور قسمه ده یو تصور بالکنه ده بل تصور بکنهه ده بل تصور بالوجه او بل تصور بوجهه ګوره دا اصل لفظ چې دی کنه دا کنه ده د متول حاشیه ده د متول حاشیه کې الترازی چې دا بالکنه ده په ضمې د کاف سره دغه لفظ په یو حدیث کې راغلی دی کنه د شي حقیقت د شي ته وایي دا لفظ په حدیث کې راغلی دی د متول حاشیه کې هغه حدیث هم نقل کړی دی نو صحیح ضبط د دې لفظ کنه ده کنه کنهه خو د تخفیف او د سهولت په خاطر باندې من کنه او کنهه وایو کنه کنهه وایو ځکه هسې نه چې بل څه مو له خولې نه ووځي په دې باندې پوهېږي پرونه مولوي صاحب ویلي وی ما واده کړی و په اوله ورځ مدرسې ته راغلم پرونه مولوي صاحب راغلی وی پرون اوله ورځ مدرسې ته راغلم د واده نه بعد که نه و یو خاصم دې ملګرو راته کتلې متوجي و راته یو بل به داسې داسې کوو هغه وی ما وی مت هغه لویه دوره مې کوله د کوم حدیثو کتاب کوم عبارت مې ویلې وبه قال حدثنا ابو الفرج دا مې وی رانه څنګه شو وبه قال حدثنا ابو الفرج یو خو دا ورځ مناسبه ورځ نه وه او بل چې دی وی دقسې کار مړه وی په شرمونو یې وشرمېدم وبه قال حدثنا ابو الفرج نه دا بلې خوا ته لاړو نو صحیح ضبط د دې کنه او کنهه دی ما درته حواله درکړه د متول حاشیه ده الطویل بضم الکاف او دا لفظ حدیث کې راغلی دی هغه باندې حواله هم ورکړې ده تصور بالکنه څه ته وایي بالکنه یا کنه چې تصور د شي وشي په ذاتیاتو سره او دغه ذاتیات د شي ته مرعه شي څه مې ویلې شابسې تصور د شي وشي په ذاتیاتو سره او دا ذات د شي ته څه شی شي مرعات چې ده که نه وسیلې او سبب ته وایي یعنی دا ذاتیات دغه ذاتیات د دې شي ته وسیله او سبب وګرځوي لپاره د علم په دې شي باندې لکه تصور د انسان دی وکړه په حیوان ناطق سره حیوان او ناطق دا د انسان ذاتیات دي که نه خو دغه حیوان او ناطق چې دی که نه دا ته وسیله او سبب کې لپاره د علم په انسان باندې او ته حکم وکړي چې انسان حیوان ناطق ده او حیوان ناطق انسان ده نو ګورئ په تصور بالکنه کې مقصود چې دی که نه معرفت د ذاتیاتو نه وي بلکې معرفت د هغه ذات وي چې دا ذاتیات د هغه دپاره وسیله او مرعه ګرځولی شوي دي په ایمان پې پوه شوي تصور د شي وشي په ذاتیاتو سره او دا ذاتیات مرعه شي چا لره دغه شي لره مرعه په مقصد باندې پوه شوي بل تصور بکنهه دی تصور بکنهه دی ته وایي چې تصور د شي وشي په ذاتیاتو سره خو دغه ذاتیات مرعه وسیله نشي د دې شي لپاره لکه تصور وکوه د انسان په حیوان ناطق سره خو د حیوان ناطق چې دی وسیله مه ګرځوه لپاره د علم بالانسان بلکې مقصود ستا معرفت د ذاتیاتو وي مقصود ستا معرفت د چا وي پخپله د ذاتیات نه دا چې د ذاتیاتو په ذریعه باندې چې وپېژنې انسان وپېژنې پوهېږي انشاءالله او بل تصور بالوجه ده تصور بالوجه چې تصور د شي وشي په عرضیاتو سره او دا عرضیات چې دي دا مرعسي لپاره د دغه شي لکه تصور د انسانو که په حیوان ضاحک سره تصور د انسانو که په چا سره او دغه حیوان ضاحک دا د انسان دپاره مرعه وسیله که یعنی مقصود ستا معرفت د چا وي د انسان وي د حیوان او ضاحک د انسان د معرفت دپاره چی وګرځي وسیله وګرځي ګوره حیوان او ضاحک دا مجموعه عرضیاتو کې حسابېږي ستا ذهن ته دا رانسي چې حیوان خو د انسان دپاره جنس دی نو جنس خو عرضي نه دی ذاتي دی که نه دا مجموعه د دې حیوان او ضاحک د عرضیات حسابېږي ولې ځکه مرکب د عرضي او د ذاتي نه چی وي عرضي وي عرضي پوهېږي انشاءالله او بل تصور بوجهه دی چې تصور د شي وشي په عرضیاتو سره او دغه عرضیات چې دا مرعه نه کړي شي ته بلکې مخصوص ستا معرفت د دې عرضیاتو وي لکه تصور وکړه په حیوان ضاحک سره او همدغه حیوان ضاحک مقصود معلومول ستا وي دا وسیله مه کوه لپاره د معرفت د چا د انسان په ایمان پې پوه شو انشاءالله اجمالا به دا زده شي نو ماتن وایي که نه ولا یتصورو ولا یتصورو
دلته د سوایا ای بالکنها دلته چې دا ویل ای بالکنها دینه معلومیږي چې دا ولا یتصور دی ښا دا شی نه ولا یتصور صيغه د مجهول ده نو دا معنا شولې ولا یتصور تصور نکړی کیږي د الله پاک د الله پاک تصور نکیږي پوهیږي ان شاء الله ها ما شارح قاضي څوي ای بالکنه او رسوي ولا بکنه غرض د شارح قاضي د فدی و اعتراض ده حاصل اعتراض دار چې زه نه پښتنه کوم ماتنه په ماتن باندې اشکال پیدا کی ته د الله تعالی تصور نه کیږي ها د الله تعالی تصور بالکنه نه کیږي که بالوجه نه کیږي کنه تصور بالکنه نه کیږي او که تصور بالوجه نه کیږي که مقصود دی په لا یتصورو کې نفي د تصور بالکنه وي نو نفي د تصور بالکنه خو په لا یحدث سره معلومه شوې ده دا ویل چې لا یحد الله تعالی لره حد منطقي نشته نو خو حد منطقي بغیر د تصور بالکنه نه کیږي نه کنه خو حد منطقي په ذاتيات سره وي او تصور د شي په ذاتيات سره هم دي ته تصور بالکنه وایي کنه پوهیږي ان شاء الله نو بیا خو د لا یتصورو ذکر کول د لا یحد نرس اللغو او مستدرک دي په دې باندې پوه شوي ها او کچیر ته لا یتصورو کې نفي د تصور بالوجه کې چې لا یتصورو د الله تعالی تصور بالوجه نه کیږي نو دا باطل دی ولی ځکه چې الله پاک په قضایای موجبو کې محکوم علیه واقع کیږي الله پاک په قضایاو کې موجبه وای که غیر موجبه وای دا سی وای په قضایاو کې الله پاک محکوم علیه او موضوع واقع کیږي الله واحد الله قادر الله موجود دا قضایا دي کنه دي لفظ الله پکې موجود دی کنه دی محکوم علیه دی کنه دی ها نو الله چې په قضایاو کې محکوم علیه واقع کیږي نو چې اوس د الله پاک تصور بالوجه هم ونشي تصور بالکنه خو نه کیږي اخو په لا یحدو کې ثابت شوی ده نو بیا خو حکم په مجهول مطلق باندې راغی کنه حکم په چا باندې راغی نو حکم په مجهول مطلق باندې کیږي حکم په مجهول مطلق باندې خو نه کیږي ځکه هغه کې څه فائدہ نشته کنه فإن المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم سلم وای کنه فإن المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم رستو وای په اعتراض باندې پوښوي ها نو شارح جواب کوي چې نه دلته نه نفي د تصور بالکنه کوم فقط او نه نفي د تصور بالوجه کوم بلکې نفي د تصور بالکنه او بکنه د دواړو کوم نفي د تصور بالکنه او د بکنه د دواړو کوم متوجي شي دی جواب کې باریکی ستا شرح ځان خلاص کړی دی او کته وې چې په لا یحدو کې خو نفي د تصور بالکنه او د بکنه د دواړو شوی ده ځکه تصور بالکنه او بکنه خو په ذاتیات سره کې خو یو کې مرآه او بلکې غیر مرآه نو نفي د ذاتیات خو په لا یحدو کې منګه کړی ده کنه نو خو کوم اعتراض چې په نفي د تصور بالکنه باندې واردېږي په هغه په نفي د تصور بالکنه او د بکنه باندې واردېږي کنه پوهیږي ان شاء الله نه دلته بل خبره ده دا تصور بکنه چې ده کنه د دې اطلاق په علم حضوري باندې کیږي د دې اطلاق په چا باندې کیږي ورسره تفصیل کو خودل تام دوم رزدا کا چې د تصور بکنه اطلاق په چا باندې کیږي علم حضوري باندې کیږي نو چې د تصور اطلاق په علم حضوري باندې موشه نو دلته نفي د علم حصولي او د حضوري دواړو شو او په لا یحد کې نفي د علم حصولي فقط شوی نو لغو او استدراک راغی اوس په پوښ ان شاء الله دا خبر ور سره زم کوي کني بغیر د دین بیا وضاحت نکېږي پوښ لخره علم حصولي حضوري خو پیژنې کنه علم څه ته وایي حصول د صورت د شي په عقل کې دغه حصول کچیرته په واسطه د صورت د شي سره وي دې ته علم حصولي وایي لکه ما تصور ساو که ستا صورت چې حیوان رقیق ما تشخص هغه ما په ذهن کې حاصل شو کنه دا علم حصولي دی او که دغه حصول بغیر د واسطه د صورت نوي دې ته بیا علم حضوري وایي لکه علم ستا په خپل ذات باندې ستا علم په خپل ذات باندې دا کوم علم دی علم ستا په خپل نفس باندې دا علم حضوري دی دا بغیر د واسطه د چا نوي ته د خپل ځان تصور کستا غ صورت په ذهن کې حاصلېږي نه پوښ ور باندې پیمانه وای نو دا علم حضوري دی ښا وګوره څوک د پښتنهونه کې مغالطه درنه کی چې ته علم په خپل نفس باندې علم حضوري دی نو علم حضوري کې خو نسيان هم ناراضي ګوره دا هم قاعده ده په علم حضوري کې نسيان ناراضي نو کته نو څوک پښتنو کې چې ستا په بدن څو وختان دي ته خو چې علم په خپل نفس باندې چی نه حضوري دی کنه او په علم حضوري کې نسيان ناراضي دا قاعده ده نو ستا په بدن څو وختان دي
نو مړه ورته علم په نفس باندې حضوري دی، په بدن خو نه دی کنه، خدای دې بي خو باسه. نو ویختان په بدن باندې دي که په نفس باندې دي؟ بدن باندې. نو څه ګندنه خو نه ده ثاقب صاحب خبره. ثاقب صاحب نه په ګروپ کې چا پوښتنه کړې وه، واتس اپ ګروپ کې، وای کله چې علی تناسل د ویختان بیخي راښکته شوي څه ور باندې وکړو؟ ثاقب صاحب ورته وایي دا علی تناسل ده که ګندنه ده؟ وای څه ور باندې وکړو؟ ما ته څه پته ده، خو بس لرې کوئ نو زه پې څه وکړم. ښه پې پوه شو انشاءالله. بالکل یعنی د الله تعالی تصور بالکل نه کېږي. او لاندې وایي ولا بکنهه، جواب وشو که نه؟ ښه لامتناع التحديد. غرض د شارح قاضي لامتناع التحديد سره اقامت د دلیل په دې خبره باندې چې د الله تعالی تصور بالکل ولې نه کېږي، چې د الله تعالی تصور بالکل دلیل چې په نمت او په طرز د قیاس اقترانی سره دی. داسې وایه الله تعالی چې دی ممتنع التحدید دی، دغه حد منطقي نشته، او دا صغرا شوله. او کوم شی چې ممتنع التحدید وي دغه تصور بالکل نه کېږي، دا کبرا. نو نتیجه ورکوي چې د الله تعالی تصور بالکل نه کېږي. پوه شوې؟ صغرا راشي الله تعالی ولې ممتنع التحدید دی؟ شارح صغرا ته اشاره کړې ده لامتناع التحدید. فلا يحد کوم ثابت کړه چې د الله تعالی دپاره حد منطقي نشته، ولې حد منطقي په اجزاو سره کېږي او د الله تعالی دپاره اجزا نشته. کبرا ته راشه هلکه کوم شی چې ممتنع التحدیدي د هغه دپاره ولې تصور بالکل نه وي؟ ځکه تصور بالکل تصور د شي په ذاتیاتو سره وي او ذاتیاتو سره حد منطقي راځي. نو چې یو چا حد منطقي نشته نو تصور بالکل به څنګه وکړي؟ په دې باندې پوه شوې؟ ها دا دلیل شو. ولا بکنهه ولا بکنهه، او د الله تعالی تصور بکنهه هم نه کېږي. تاسو لاندې راکوشي حاشیې منهیې ته قوله، دا قول د شارح قاضي ولا بکنهه حضور الشیء بنفسه للعاقل. ما ته وګورئ متوجه شیخه. غرض د شارح قاضي د دې منهیې نه هغه دفعه د یو اعتراض ده. حاصل اعتراض دا دی چې شارح قاضي داسې ویلی چې لا یتصور، ماتن ویلیو شارح بالکنه ولا بکنهه، یعنی تصور بالکنه او بکنهه د الله پاک نه کېږي. نو معترض وایي چې په نفي د تصور بالکنه او بکنهه کې نفي د دې خبرې وشوه چې الله تعالی معلوم د علم حصولي نه دی، چې الله تعالی معلوم د علم حصولي نه دی. په دې باندې ورسېدي ولې؟ وایي ځکه د تصور بالکنه چې دی که نه دا تعلق د علم حصولي سره وي، او د تصور بکنهه تعلق هم د چا سره وي؟ د علم حصولي سره وي. ولې؟ متوجه شه. ځکه د تصور بالکنه خو ځکه علم حصولي دی چې تصور بالکنه څه ته وایي؟ تصور د شي په ذاتیاتو سره، او دا ذاتیات مرعه کا، دا ذاتیات څه شی کا؟ مرعه کا. نو تصور د شي په ذاتیاتو سره، خدا معنی چې دا ذاتیات صور په ذهن کې حاصل شي کنه، نو دا شی شو حصولي شو کنه، په واسطه د چا سره شو؟ د صورت سره شو. او تصور بکنهه تعلق څنګه د علم حصولي سره دی؟ تصور بکنهه که په هغې معنا سره واخلې چې تصور د شي وشي په ذاتیاتو سره، او ذاتیات د دې شي دپاره مرعه نه کړي، بیا خو کاره خبر ده چې هغه علم حصولي دی. او تصور بکنهه په دا دویمې معنا سره چې د تیر اعتراض په جواب کې ما ورته ویلې چې د تصور بکنهه اطلاق په چا باندې هم کېږي؟ په علم حضوري سره هم کېږي. یعنی تصور بکنهه په معنا د مطلق علم سره هم راځي، هغه بیا چا ته هم شاملېږي؟ علم حضوري ته هم شاملېږي. خو دلته ورنه مراد علم حصولي دی. ولې؟ ځکه د تصور بکنهه په نفي باندې چې کوم دلیل تا ویلی دی شارحه، د هغې نه معلومیږي چې د تصور بکنهه نه دلته کوم علم مراد دی. ولې دلیل دی که ویلی اذ لو ارتسم، لږ مخکې لاړ شه همدې شرحه کې پیدا دی که اذ لو ارتسم، او دا ارتسام په چا کې استعمالیږي؟ تفصیل هلته کوو. په چا کې استعمالیږي؟ په علم حصولي کې. نو د تصور بکنهه اطلاق اگر که په علم حضوري باندې هم کېږي، خو د دلیل نه معلومیږي چې دلته مراد ته نه فقط څه شی دی. ولې ارتسام په چا کې؟ ارتسام څه معنی؟ نقش کېدل د دغه شي ستا په ذهن کې. نو دا کله کېږي چې صورت د دې شي ستا په ذهن کې منقش او چاپ شي که نه. پوهېږي انشاءالله؟ ښه نو پته ولګېده چې د تصور بالکنه او بکنهه نه دلته مراد شی دی علم حصولي ده. نو خو نفي د علم حصولي وشوه کنه، نو دې نه خو معلومیږي چې ولا یمنګ علم په الله تعالی باندې علم حضوري شته، علم حضوري ور باندې شته. دې نه دا معلومیږي او کنه نفي د علم حصولي وشوه، د علم حضوري ونه شوه. او حالانکه الله تعالی باندې زمونږ علم حضوري نه دی. ولې؟ ځکه په علم حضوري کې د عالم او د معلوم ترمن یوه علاقه ضروري ده، د علایق ثلاثونه.
په علم حضوري کې بعد د عالم او د معلوم ترمن د دې درې علاقو نه چی وي یو علاقه وي یا به علاقه د عینیتی د عالم او د معلوم ترمن به چی وي عینیتی لکه علم ستا په خپل نفس باندې علاقه د عینیت او دغه علاقه د الله سره زموږ شته نه یا به علاقه د ناتیتی یعنی د عالم موصوف او د معلوم صفت د الله تعالی سره زموږ ستا دغه علاقه شته ما او تا موصوف الله صفت نعوذ بالله دا سیده نه او یا به علاقه د علیتی یعنی د عالم علت د چا د معلوم الله پاک لپاره موږ علت یو نعوذ بالله نو د علم حضوري کې چې کوم درې علاقې دي هغه درې علاقې د الله تعالی سره زموږ نشته نو ځکه علم زموږ په الله تعالی باندې علم حضوري نشته او ساده دي تصور بالکنه او بکنه او اذ لو ارتسمه د دلیل معلومیږي چې الله تعالی باندې علم حضوري زموږ شته دی په ایمان اعتراض باندې پوښوي نو شارح قاضي منهیه کې جواب وکړو چې نه ولا بکنه الک تصور بکنه دلته په عام معنا سره د مطلق علم چې اطلاق په علم حضوري او حصولي دواړو باندې کیږي او کته چې د دلیل نه دا معلومیږي چې دلته خو مراد فقط علم حصولي دی و دا دلیل خاص دی تر علم حصولي پورې دا دلیل خاص دی تر چا پورې تر علم حصولي پورې ولی ځکه نفي د علم حضوري په الله تعالی باندې دا غي دلیل واضح دی نفي د علم حضوري د الله تعالی نه دا شی ده دا غي دلیل واضح دی ځکه علم حضوري کې یو علاقه په کار د علایق ثلاثه او دغه علایق ثلاثه زمونږ د الله تعالی سره شته نه نو ځکه دلیل چا ذکر کړ د حضوري په ایمان په پوښوي نو ځکه دی وی بکنه څه معنی ای حضور الشیء حضور د شی بنفسه للعاقل عاقل ته یعنی عقل ته چاته عاقل نه مراد هم دا عالم مراد دی ښه دا عاقل نه مراد څه شی دی حضور د شی بنفسه للعالم پوهیږي لخيره اوس راشه یو اشکال پیدا کیږي اشکال مونږه د فقو غدار چې د تصور بکنه اطلاق څنګه په علم حضوري باندې کیږي تصور خو څه ته وي حصول صورت شی نو تصور خو په واسطه د صورت سره وی کنه یار او علم حضوري بغیر د واسطه د چا نه وي نو صورت نه وي نو ته جواب وکړي چې مولا صاحب دغه یو معنا ده بل معنا هم شته تصور په معنا د مطلق علم سره راځي تصور په معنا د چا سره راځي دلته په معنا د چا سره په تصور بکنه کې په معنا د مطلق علم سره او مطلق علم خو به علم حضوري تم شامل نه کنه پوهیږي ان شاء الله ها دلته راشه اشکال پیدا کیږي بیا ور باندې اعتراض وکا ته چې ولا بکنه کنه او د کنه تفسیر د حاشیه منهیه کې وک ای حضور الشیء بنفسه حاضر دل او حصول د دې شی بنفسه للعاقل چاته عالم ته چاته عالم ته نو مولا صاحب ته چې په دغه معنا سره تصور بکنه هغه معنا هغه اوله معنا د تصور بکنه چې تصور د شوشي په ذاتيات سره او د ذاتيات مرعشي د دې شي د لپاره او علم حضوري دواړو ته شاملېږي نو دا تفسیر خو هغه ته نه شاملېږي دا تفسیر خو علم حصولي ته یعنی تصور بکنه اوله معنا ته نه شاملېږي ولی ځکه ته حضور د شی بنفسه للعاقل او په علم حصولي کې خو حضور د شی بواسطه الصورت نه بنفسه وي نو دا شامل شو ها او دا دلیل د چې کوم ویل الا ارتسمه دا د ابطال د علم حصولي ده نو دلیل مطابق د مدعا سره شه ای پوښ ور باندې نو ته جواب وکړي چې مولا صاحب دلته چې مونږ وایو کنه چې د تصور بکنه نه مراد حضور الشیء بنفسه یعنی حضور د شی بنفسه څه معنی بغیر د واسطه د صورت مرئیه نه بغیر د واسطه د صورت مرئیه نه نو د دې دوه معناګانې دي یو دا چې لسره صورت وینه لکه په علم حضوري کې بل دا چې صورت وی خدا صورت مرئه نه وي لکه په علم حصولي کې چې هغه اوله معنا د تصور بکنه ورته وایو ای پوهیږئ ان شاء الله د بنفسي څه معنا حضور د شی بنفسي للعالم بنفسي څه معنا بغیر د واسطه د صورت مرئیه نه بغیر د واسطه د صورت مرئیه نه دا څه وایي مرئیه نه ده بغیر د واسطه د صورت د مرئیه نه یعنی بغیر د مرئیت د صورت نه نو بغیر د مرئیت د صورت نه دي دوه معناګانې دي یو دا چې صورت لسره وینه لکه علم حضوري کې او یو دا چې صورت وی خو مرئه نه وي ٹھیک ده کنه بغیر بنفسي څه معنا شو بغیر واسطه صورت المرئیه پوهیږئ ان شاء الله پوښو لخيره ولی بغیر واسطه صورت المرئیه صورت موصوف د مرئیه صفت نه او نفي چې کله په مقید بقیدین باندې داخله سي نو اگر که قیده اکثریه دا ده چې نفي چاته متوجي کیږي
قید ته متوجي کیږي خو کله کله قید او مقید دواړو ته متوجي کیږي ټیک دی کنه نو دلته عام معنا سره ده یا یوازې قید منفي صورت وی خو مرئیت نه وي او یا قید او مقید دواړه منفي نه صورت او نه مرئیت لکه په علم حضوري کې پوهیږي ان شاء الله سر خلاص شو د علم حصولي او د حضوري خارج کې محصولاتو کې نظیر داسې ده ما ته وګوره شیشې ته دې وکړو ځان دې وکړلو کنه نو صورت درته راغی کنه نو دا نظیر د علم حصولي شو ځکه دا په واسطه د چا سره شو صورت سره شو شیشې ته دې وکړه دا خو تا ته نه ښکاري صحیح شو او د دې مخ نه علاوه نور بدن دا بغیر د واسطې د صورت نه دی کنه دی دا نظیر د چا شو د علم حضوري شو پوهیږي ان شاء الله ګوره مخ نه ښکاري سړي ته کنه مخ نه ښکاري سړي ته ولې د رؤیت دپاره من وجهین قرب او من وجهین بعد پکار دی شرع قید کې راځي کنه ګوره نه چې ډیر لري تا نه هغه شی هم نشي لیدلی او نه چې ډیر درته نږدې هغه هم نشي لیدلی لکه دا خپل مخ دی د رؤیت دپاره من وجهین بعد او من وجهین قرب پکار دی او دا په غایت قرب کې ده نو دا د په واسطې د صورت سره ولیدلو او دا نور بدن دا بغیر د واسطې د صورت نه دا نظیر د علم حضوري شو پوهیږي ان شاء الله بس دی کنه بس دی مقصد باندې پوه شوئ